دا د ځنګل یخې اوبه دي، نعمتونه دي دومره یخې دي چې 2 دقیقو دپاره څوک لاس نشي وروړی. هرې سیمې د خلکو سره موږ مسخرې کوو، موږ ورته وایو چې دا څومره یخی څومره واره مو پکې اچولې ده. های های بس امنیت دی، روحي سکون دی، نه جګړه شته نه بل مشکل شته. لسګونه کیلومتره لرې له ولایتونو له امکاناتو، هی بس طبیعي ژوند دی، اوبه دي، ټول طبیعي خوراکونه دي. نو تاسې ښې وینئ دا ځوان ګوره همدغه د دوی ګیلاس دی چې بس خوله ورته ونیسئ اوبه څښي. ته چېرته پټه یې شیرینې سولې، ډېره مې ستړې ده له جنګه څېره. ما یو پخوانی بیت دی او داسې وګورئ ځنګل دی ټول ډېر په ساعتو ساعتو مزل مو وکړ راورسېدو. دا په وینې د اوبو شړهار دی، پړوجي دي، بس دې خلکو د طبیعت نه خوند واخیست، د ژوند نه خوند واخیست، له سیاست او له جنګ جګړې لرې. زما یو پخوانی غزل و، یو 2 بیته مې په یاد دي چې زما ملنګه او بدرنګه څېره، دا جنګ وهلې ړنګه بنګه څېره، که چېرته پټه یې شیرینې سولې، ډېره مې ستړې ده له جنګه څېره. بس نو طبیعت دی، روحاً سړی ارامېږي، ژوند دی، مزې دي. دا خلک د یو څو ځوانانو ما وپوښتل حتی دلته مکتب هم نشته، د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې هم نشته، روغتیایي اسانتیاوې نور طبیعت دی، له طبیعت نه خلک خوند اخلي.